د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د انسانانو نژادونه او ژبې. موږ نسو ویلی چې انسانان اول په کوم ځای کې پیدا سوي دي یا د هغو لومړي کورونه او د استوګنې ځایونه چیرې ول. انسانان ښایي د دنیا په بېلابېلو ځایو کې لږ ډېر پر یوه وخت پیدا سوي دي. بیا هم امکان لري چې کله چې د یخي د عصر یخچالونه یعنې د یخي هغه غټې ټوټې چې د ځمکې د مخ یوه ډېره برخه یې پوښلې وه ویلې کېدل او بیرته مخ پر شمال روان وو. ډېر امکان لري چې هغه وخت چې یخی ویلې سو ډېر پراخ دښتونه به منځته راغلي ول. داسې دښتونه چې په سایبریا کې سته او موږ تندره ورته وایو. په دغو ځایو کې به ښایي ډېر واښه شنه ول او ځکه چې انسانانو د خپلو ګرمو او رمو لپاره وښو ته ضرورت درلودی نو به په هغو ځایو کې ګرځېدل. داسې خلک چې د استوګنې یو ثابت ځای نه لري او همیشه په آند و روند یعنې تګ او راتګ کې وي هر وخت له یوه ځای څخه بل ځای ته کډه کېږي. کوچیان بلل کېږي. دغه اوس هم کوچیان په ډېرو هېوادو کې موجود دي لکه توریان یا جپسیز چې په هندوستان کې سته. خلکو ښایي رودو ته نږدې اړولې وي ځکه چې رود ته نږدې مځکه ډېره غني او د کرهڼې لپاره ډېره ښه ده. په داسې ځایو کې اوبه ډېرې پیدا کېږي او غذایي مواد ښه وده پکښې کې کوي. نو موږ داسې فکر کوو چې په هندوستان کې خلکو د اندوس او ګنګا د رودو پر غاړه او په بین النهرین یا میسوپتامیا کې د دجلې او فرات د رودو پر غاړه او په مصر کې د نیل پر غاړه او په چین کې هم پر دغسې ورته ځای واړول. په هندوستان کې تر ټولو پخوانی توکم چې موږ یې په باره کې معلومات لرو دراویدیان دي. بیا لکه وروسته چې به یې ووینو د مشرق لخوا آریایان او تر هغه وروسته مغول راغلل. دا اوس هم د جنوبي هندوستان د خلکو یوه زیاته برخه دراویدیان دي. د دې خلکو د بدن پوست نظر د شمال خلکو ته تور دی او علت به یې ښایي دا وي چې دراویدیانو به په هندوستان کې تر هر چا زیات وخت تیر کړی وي. دغه خلک ډېر پرمختللي ول. د خپل ځان ژبې یې درلودې او د نورو خلکو سره یې ډېر کاروبار درلودی. خو موږ په ډېره چټکۍ مخته روان یو. په پخوا زمانو کې په مرکزي او غربي آسیا او شرقي اروپا کې یو نوی نژاد د ودې په حال کې و. دا نژاد د آریان نژاد په نامه یادیږي. په سانسکریت کې عین لغات یعنی آریا سته چې د شریف سړي یا د ښه ذات یعنی شریف نفر معنا لري. ځکه چې سانسکریت د آریایانو له ژبو څخه وو نو دا معنا لري چې دغو خلکو خپل ځانونه شریف او له ښه ذات څخه بلل. دوی به ښایي دغسې خودبینه ول لکه د نننۍ ورځې خلک. ته پوهیږئ چې انګریزان هم ځانونه تر نورو انسانانو لوړ ګڼي او فرانسویان هم داسې فکر کوي چې دوی تر نورو انسانانو ډیر ښه دي. جرمنیان او امریکایان هم دغه ډول فکر کوي. نور نژادونه هم مشابه فکرونه لري. دغه آریایان د شمالي آسیا او اروپا په ورشوګانو یعنی د څړ په ځایو کې ګرځېدل. خو څنګه چې تعداد زیات، هوا وچه او خوراکي مواد یې لږ سول نو مجبوره سول چې په خوراکي موادو پسې د دنیا نورو برخو ته ولاړ سي او په ټوله اروپا کې خواره سول او هندوستان، ایران او بین النهرین ته راغلل. پر دې اساس موږ وینو چې تقریبا د اروپا ټول خلک د شمالي هند، پارس یعنی ایران او بین النهرین اوسیدونکي که څه هم یو له بله جلا او متفاوت ایسي په حقیقت کې د عین نیکهګانو یعنی آریایانو اولاده ده. البته چې د هغه راهیسې ډیره موده تیره سوې ده او ډیرې پیښې منځته راغلي او نژادونه تر ډیره حده سره ګډ سوي دي. ځکه نو
آریایان د نن ورځې د نړۍ د خلکو نیکهګان دي. مغولان یو بل لوی نژاد دی. دا نژاد په ټوله شرقي آسیا یعنی چین، جاپان، تبت، سیام او برما کې خپور دی. دوی ځینې وختونه د ژړ نژاد په نامه یادېږي او سړی ویني چې د باړخوګانو هډوکي راوتلي او تنګې سترګې لري. د افریقا او ځینو نورو ځایو خلک تور پوستي دي. دغه خلک نه آریایان دي او نه هم مغول او د بدن پوستکی تک تور دی. د عربي هیوادو خلک او فلسطینیان، عرب او یهود بیا په یو بل نژاد پورې اړه لري. دا ټول نژادونه د زرهاوو کالو په دوران کې په ډیرو کوچنیو ډلو ویشل سوي او یو څه سره ګډ سوي دي. خو موږ ته لازمه نه ده چې ډیر چورت پکښې ووهو. د نژادو او توکمو ترمنځ د تفاوت د پوهېدلو لپاره یوه ډیره مهمه او دلچسپه لاره دا ده چې موږ د هغوی ژبې مطالعه کړو. هر نژاد په لومړیو وختو کې یوه جلا ژبه درلوده، خو د زمانې په تیریدلو سره له دې لومړنۍ ژبې څخه نورو ژبو وده وکړه او دا نورې ټولې ژبې د هغې لومړۍ مور اولادونه دي او په هغې کورنۍ پورې اړه لري. موږ په هغو ژبو کې په ډیره اسانه سره مشترک لغاتونه پیدا کولی او د بیلو ژبو ترمنځ ارتباط لیدلی سو. کله چې آریایان په آسیا او اروپا کې خپاره سول، نه یې سوای کولی چې یو له بل سره ارتباط وساتي. په هغو وختو کې نه ټرین یعنی ریل ګاډی وو، نه ټیلیګرام او نه هم پوسټ یا ډاک. لیکلي کتابونه لا هم نه ول. ځکه نو د آریایانو هر ګروپ عین ژبه پر خپل طرز ویله چې پس له یو څه وخته به یې د خپلې آریایي ژبې او د نورو ورونو له ژبو څخه چې په نورو آریایي هیوادو کې به اوسېدل تفاوت پیدا کړي. دغه دلیل دی چې نن ورځ په نړۍ کې دونه ډېرې ژبې شته. که څه هم په نړۍ کې ډېرې ژبې موجودې دي، بیا هم که چیرې موږ مطالعه وکړو، اصلي ژبې یعنی پیرنټ لنګویج یې لږې دي. د مثال په ډول هر چیرې چې آریایان تللي دي، د هغه ځای ژبه په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. سانسکریت او لاتیني، انګریزي، فرانسوي، جرمني، ایټالوي او ځینې نورې ژبې ټوله یو د بل د اکا لوڼې دي او په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. زموږ ډېرې ژبې لکه هندي، اردو، بنګالي، مراټي، ګجراتي او داسې نورې ژبې د سانسکریت اولاده ده، ځکه نو په آریایي کورنۍ پورې اړه لري. چینایي د ژبو یوه بله کورنۍ ده. چینایي، برمایي، تبتي او سیامي ژبې په دغه کورنۍ پورې اړه لري. درېیمه ډله سامي یا سیمیتیک ژبې دي چې عربي او عبراني ژبې پکښې شاملې دي. ځینې ژبې لکه ترکي او جاپاني ژبې په دې درو ډلو کې نه راځي. د هند ځینې ژبې لکه تامل، تیلګو، ملایالم او کنیریز هم په دغو ژبو اړه نه لري. دا څلور ژبې په دراویدي کورنۍ پورې اړه لري او ډېرې زړې ژبې دي.